السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو مینوالو، نن راځو د کلاویکل په اړه باندې بحث کوو. کلاویکل یوازینۍ هډوکی ده کوم چې زموږ بدن کې هایرزنټلی یا په افقي ډول موجود ده، یعنی د هغو اوږدو هډوکو له ډولو څخه ده کوم چې زموږ په وجود کې په افقي ډول موجود ده او د اس شیپ لري، اس غوندې شیپ لري. نور ټول اوږده هډوکي یا لانګ بونز چې دي هغه ورټیکلی موجود دي، یعنی هغه په عمودي ډول موجود دي، خو یوازینی هډوکی هغه کلاویکل ده کوم چې زموږ بدن کې په افقي ډول موجود ده. اوس راځو د کلاویکل هیسټالوژي په اړه باندې یو څه معلومات وړاندې کوو. لکه څنګه چې زموږ بدن کې اپر لمب ده او لاور لمب ده او بل چې ده هغه اکزیل سکلیټن ده. دغو دریو برخو نه زموږ وجود چې ده هغه جوړ شوی ده، اپر لمب، لاور لمب او اکزیل سکلیټن. نو په ټول بدن کې موږ دوه ګرډلز لرو، یعنی دوه کمربند لرو. ګرډل دې ته وایي چې کله اپر لمب د اکزیل سکلیټن سره وصلوي هغه چې ده پکټورل ګرډل بلل کېږي، خو کله چې لاور لمب د اکزیل سکلیټن سره وصلوي هغه ته بیا پیلویک ګرډل ویل کېږي. نو په پکټورل ګرډل کې دوه هډوکي موجود دي کوم چې اپر لمب د اکزیل سکلیټن سره وصلوي. یو سکاپیلا ده چې پوسټیریرلی موقعیت لري او بل کلاویکل ده چې انټیریرلی موقعیت لري. نو اوس راځو د موږ ویډیو چې ده هغه د اپر لمب په اړه ده. نو په اپر لمب کې موږ د کلاویکل په اړه باندې معلومات وړاندې کوو او په بله ویډیو کې بیا د سکاپیلا په اړه باندې معلومات وړاندې کوو، همدارنګه هیمورس، همدارنګه راډیس اینډ ادرس. او دویم چې د موږ پیلویک ګرډل ده کې یو هډوکی یوازینی یو هډوکی موجود ده چې بیا به انشاءالله په لاور لمب کې موږ اناتومي ولولو. لاور لمب کې چې ده هغه هیپ بون ده. هیپ بون چې ده دغه لاور لمب د اکزیل سکلیټن سره وصلوي، نو دا بیا په پیلویک ګرډل کې راځي. اوس راځو کلاویکل ته. کلاویکل هډوکی کوم چې تاسو تصویر کې وینئ دا سوپیریر ویو ده د کلاویکل، یعنی پاسنۍ سطحه ده. دوه سطحې لري چې یوه سوپیریر ده او یوه چې ده انفیریر ده. نو په دې تصویر کې چې تاسو وینئ دا یې انفیریر ویو ده یا انفیریر سرفیس ده او په د ښي تصویر کې چې تاسو وینئ دا یې سوپیریر ویو ده. کلاویکل دوه سرفیسز لري، سوپیریر کومه چې سموت ده یا ښویه ده، کوم جوړښتونه نه پیلدل کېږي، او بل چې دا انفیریر سرفیس ده چې په ده باندې یو څه اندازه جوړښتونه لیدل کېږي او رف ده یعنی زیږه ده. سوپیریر سطحه سموت ده یا ښویه ده او انفیریر سطحه چې ده هغه زیږه ده. او کلاویکل چې ده هایرزنټلی واقع ده او دوه نهایات لري یا دوه اینډس لري. یو چې ده میډیل یا سټرنل اینډ ده، میډیل یا سټرنل اینډ کوم چې د سټرنم خواته واقع ده او د سټرنم سره جاینټ جوړوي، کوم جاینټ چې د سټرنو کلاویکولر جاینټ په نوم باندې یادیږي. نو دا اینډ چې ده د سټرنل یا میډیل اینډ ده، یعنی زموږ بدن ته نږدې ده، نو میډیل اینډ هم ورته ویلی شو. بل اینډ چې ده یا بل نهایت چې ده لاټرل اینډ ده یا اکرومیل اینډ ده، ځکه دا د سکافیولا د اکرومیون پروسس سره جاینټ جوړوي. نو دا طرف به لیټرل اینډ سي او دا به میډیل اینډ سي، یا به دا به سټرنل اینډ سي او دا به اکرومیل اینډز. په نهایاتو باندې تاسې پوه شوئ. اوس راځو چې په کلاویکل باندې کومې لوړې او ژورې لیدل کېږي یا کوم فیچرس لیدل کېږي د هغو په اړه باندې غږیږو. دغه فیچرس ودانې دا په کلاویکل باندې په لاندنۍ سطحه باندې لیدل کېږي. پاسنۍ سطحه کومه چې په دې تصویر کې تاسو وینئ دا سموت ده، یعنی کوم جوړښتونه نه پیلدل کېږي. او بل د نیمایي نه میډیل طرف ته دا ساحه د کلاویکل چې ده
دغه د مخې خواته محدبه ده یا کانویکس انټیریرلی ده او له نیمایي نه د لیټرل سایډ ته دا ساحه چې ده دغه مقعره ده د مخ خواته یعنې دغه کانکیو انټیریرلی ده. اوس راځو په دغو فیچرز باندې خبرې کوو چې په کومو ځایو کې موقعیت لري. دا فیچرز اول کوناید ټیوبرکل ده. کوناید ټیوبرکل تاسو په شکل کې لیدای شئ په انپیریر سرفیس باندې لیدل کیږي کوم چې د کوناید لیګامنټ سره واصل وي. بل تراپیزیوډ لاین ده. تراپیزیوډ لاین کوم چې د تراپیزیوډ لیګامنټ سره وصل کیږي د کوناید ټیوبرکل نه تر اکرومیل اینډ پورې دلته یو خط موجود ده چې د تراپیزیوډ لیګامنټ پورې واصل وي. بل یوه امپریشن ده یا ټیوبراسیټي ده کوم چې د کشټو کلاویکولر لیګامنټ سره وصلیږي او په دې ساحه کې د پښتیو سره جاینټ جوړوي. همدا رقم ته سبکلیوین ګرو لرو. سبکلیوین ګرو د سبکلیویس مسل سره ټچ وي. د کلاویکل لاندې یوه عضله د سبکلیویس ورته وایي د هغې سره هغه عضله د سبکلیوین ګلو سره ټچ کیږي. بل سټرنل پیسټ لرو. پیسټ هغې برخې ته ویل کیږي کومه چې د جاینټ جوړولو لپاره په یوې هډوکي باندې موجوده وي. سټرنل پیسټ دا د سټرنم هډوکي سره جاینټ جوړوي او یو څه غاټه ده نظر اکرومیل پیسټ ده. اکرومیل پیسټ چې ده د سکافیلا هډوکي سره په اکرومیل اینډ کې اکرومو کلاویکولر جاینټ جوړوي. دا چې د اکرومیل پیسټ ده او دا چې د میډیل سایډ ته د سټرنل پیسټ ده. بل مختلف سوري په کلاویکل باندې لیدل کیږي. کوچني کوچني سوري دي په سطحه باندې لیدل کیږي په لاندنۍ سطحه باندې ډېر زیات. داسې دي نیوټرینټ پورامین دي یعنې له دې نه کلاویکل هډوکی خپله تغذیه کوي او له دغو ساحو نه کلاویکل ته کوچني رګونه داخلیږي چې هغوی غذایي مواد خپله کلاویکل هډوکي ته رسوي. بل زموږ د یوټیوب چینل د پیدا کولو په اړه باندې تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل په یوټیوب کې پیدا او نورې ویډیوګانې هم د اناتومي په اړه یا د عمومي طبي معلوماتو په اړه باندې پیدا کړئ. یوټیوب ته به لاړ شئ او یوټیوب به راخلاص کړئ. وروسته له هغه نه په سرچ باکس کې کوم چې په شکل کې تاسو وینئ دلته به ولیکئ کله مو چې سرچ باکس راخلاص کړم دلته تاسو کولی شئ مختلف ویډیوګانې پیدا کړئ. لومړی له دې نه چې یوټیوب چینل ته داخل شئ د سبسکرایب بټن باندې درسره کلیک کړئ. وروسته له هغه نه به محوري چینل ته داخل او وروسته له هغه دلته تاسو خپل بخش د پیدا کولو لپاره چې کومې ویډیوګانو ته مو ضرورت وي بیا به نو پلی لیست ته لاړ شئ. پلی لیست کې مختلف پلی لیستونه موجود دي. تاسو کولی شئ د اناتومي پلی لیست ته لاړ شئ مثلا کمن ریلیټډ اناتومي دي او افر لیم دي تر څو پورې خپلې ویډیوګانې دلته وموندئ.